د مقاومت په نوم د جنگي ډلو مشران د خامنه‌ای جنازې ته د کوم ادرس په استازیتوب بلل شوي وو. د امریکا په بریدونو کې د ایران د وژل شوي مخکنی مذهبي مشر د جنازې مراسمو ته د طالبانو یو شمېر مخالفو ډلو بلنه او ګډون د پراخو غبرګونونو سره مخ شوی. یو شمېر طالبانو هم دا چاره نامناسبه بللې او له تهران څخه یې غوښتي چې له داسې حساسو مسایلو سره باید اصولي چلند وکړي. په ټولنیزو شبکو کې هم په دې هکله ډول ډول غبرګونونه ښودل شوي. ځینو د تهران پر سیاست نیوکه کړې او ایران یې پر دوه مخي سیاست تورن کړی او ځینو بیا دا د طالبانو ډیپلوماټیک ضعف او د مشروعیت ابهام سره تړلی. طالبان له بنگلاديش سره د سوداګریزو اړیکو پراختیا غواړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امیر خان متقي په تهران کې د بنگلاديش د پارلمان له رئیس حافظ الدین احمد سره لیدلي دي. د یاد وزارت د اعلامیې له مخې په دې لیدنه کې د طالبانو حکومت او بنگلاديش ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په ځانګړې توګه د سوداګریزو همکاریو د پیاوړتیا په اړه خبرې شوې. اعلامیه زیاتوي چې امیر خان متقي د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د دوه اړخیزې سوداګرۍ ظرفیتونه د پام وړ بللي او ټینګار کړی چې دغه فرصتونه باید د دواړو هیوادونو د اقتصادي ودې لپاره وکارول شي. د بنگلاديش د پارلمان رئیس حافظ الدین احمد هم د دواړو هیوادونو اړیکې پخوانۍ بللي او ویلي دي چې د افغانستان له اقتصادي بیارغونې سره د سوداګریزو اړیکو پراختیا د دواړو هیوادونو لپاره ښه فرصت دی. د بریټانیا د کارګر ګوند نومان وایي د رد شویو افغان پناه غوښتونکو د ستنولو لپاره به له طالبانو سره هوکړه وکړو. د بریټانیا د کارګر ګوند د مشرتابه نومان ویلي که لومړی وزیر شي د رد شویو افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو لپاره به له طالبانو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي. نوموړی داسې مهال دا څرګندونې کوي چې تازه اروپا د غیر قانوني افغان کډوالو په بیرته ستنولو طالبانو سره هوکړه کړې. نن د ایران د پلازمینې تهران په مسلا کې د وژل شوي رهبر علي خامنه‌ای جنازه د عمومي غمرازۍ لپاره ایښودل شوې ده. ټاکل شوې چې جنازه سبا د تهران په ښار کې وګرځول شي او ورپسې قم او کربلا ته له وړلو وروسته په شپږمه ورځ په مشهد کې خاورو ته وسپارل شي. نن دې مراسمو کې سلګونه زره کسانو ګډون کړی وو. همدارنګه د چهارشنبې په ورځ به د عراق په کربلا او نجف ښارونو کې هم د جنازې مراسم ترسره شي او په پای کې به د پنجشنبې په ورځ د ایران پخوانی مشر د مشهد ښار د امام رضا په زیارت کې خاورو ته وسپارل شي. د کرکټ د نړۍ افغان ستوری راشد خان په شپږیزه کرکټ لیګ کې د ګډون په موخه خوست ته ورسید او په لومړي ګډون سره یې خپله لوبډله بریا ته ورسوله. د یاد لیګ په شپږمه سیالۍ کې سپین غر لوبډلې د راشد خان د غوره لوبې پر مټ بوست لوبډلې ته د 950 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د یادولو وړ ده چې نن هم د لوبغالي دننه او بهر لسګونه زره هیوادوال د سیالیو نندارې لپاره ورغلي وو. پنجابي استعمار پر پښتنو ظلمونه لا زیات کړي او هم مهاله بلوچ، کشمیریان، ګلګتیان هم دغه استعمار د ظلم څخه په تنګ راغلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتين یو ویډیويي پیغام چې په آکسفورډ کې د پښتنو پر عمومي وضعیت د بحث لپاره د جوړیدونکي نړیوال کنفرانس د چمتووالي په هکله خپور کړی ویلي چې دا کنفرانس به د پښتون ژغورنې غورځنګ بریټانیا څنګه په کوربتوب د روانې جولای میاشتې په 14مه آکسفورډ کې جوړ شي. ویل کېږي په دغه غونډه کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ د نادرکه او زنداني ملګرو او د پښتنو په عمومي وضعیت خبرې وشي. منظور پښتين دا په لویه کچه اکاډمیکه غونډه بللې او ویلي دي په دې مناسبت به د خپلې خاورې او ملت په اړه غږ پورته او نړۍ ته به د پنجاب ظلمونه بربنډ کړي. دغسې د وطن بالعموم وضعیت چې وګورې نو د پنجابي استعمار یا د ده له اړخه روزل شوي چې کوم پراکسي تنظیمونه دي د دوی له اړخه د عامو اولسونو ځورول، ذلیلول، بمبار کېدل یا عامو اولسونو ته نور تکلیفونه رسول، وژل د دغې ډېرې پیښې شوي دي. د دې په هکله او هم دغسې زموږ په خطه کې چې کوم نور داسې قامونه دي، محکوم قامونه دي، د هغو محکوم قامونو د تحریکونو سره کوم ظلم جبر روان دی، هغه که د بلوچ سره ده، هغه که د کشمیري سره ده یا ګلګتي سره ده یا نورو سره. په دغه لنډه ویډیو کې منظور احمد پښتين له پښتنو او افغان وطن سره د پاکستان د ظلمونو د ډېرېدو یادونه هم کړې او ویلي دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ لا نور ملګري زنداني شوي، کړۍ پرې تنګه شوي او بمبارۍ ډېرې شوي دي. بریټانیا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مسؤل فهیم وزیر رڼا ته وویل په دې کنفرانس کې د بشري حقونو د ځینو نړیوالو بنسټونو مشران او پیژندل شوي څېرې هم ګډون کوي او هلته به د نورو برخو ترڅنګ پر پښتنو د پنجابي استعمار د ظلمونو ویډیويي مستند هم وړاندې شي. ایران ډیر زیات لیواله دی چې امریکا سره جوړجاړی وکړي.
ټرمپ د امریکا د 250مې کلیزې په مراسمو کې یو ځل بیا پر ایران د برلاسۍ خبره وکړه. ټرمپ وویل موږ پر ایران ډیر سخت ګزار وکړ. هغوی د جوړجاړي لپاره بې صبره دي. هغوی ډیر زیات غواړي چې جوړجاړی وشي. موږ حتی د جنازې لپاره هم یوه اونۍ وخت ورکړ ځکه موږ ښه خلک یو. Two world wars, the Cold War, left America's enemies in the depths of history. We beat Venezuela in one day, and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. For 250 years, the entire ټرمپ همدارنګه امریکا د نړۍ تر ټولو پیاوړی او زبرځواک هیواد وباله. نوموړي وویل په 250 کلونو کې اوس مهال امریکا د ځمکې پر مخ تر ټولو زوړ جمهوریت، د ځمکې پر مخ تر ټولو آزاد خلک، د ځمکې پر مخ تر ټولو عادل او پایدونکی اساسي قانون او د ځمکې پر مخ تر ټولو پیاوړی او ځواکمن هیواد دی. At 250 years, America is the oldest republic on earth. We are the freest people on earth. We have the most righteous and enduring constitution on earth. We are the strongest and most powerful country on earth.